څوک چې مظلوم ولس ته د زړه نه خدمت کوي او د مظلوم ولس درد خپل درد وګڼي زموږ د سترګو تور ده. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې بیا ننګرهار کې څه شوي دي. د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي چې د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان په همکارۍ د جګړو له امله بې ځای شوي 1031 کورنۍ سره څه د باندې 14 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته ترسره کړه. دغه مرستې جلال آباد ښار کې تېره ورځ په یاد شمېر کورنیو د ویش لړۍ پیل شوه چې د چارواکو په خبره دا لړۍ به څو ورځې دوام وکړي. د ننګرهار د کډوالو او داخلي بې ځای شوي چارو رئیس نجیب الله قومي د مرستو د ویش مراسمو کې وویل سږ کال په ننګرهار کې د حصارک او شیرزاد په ګډون له مختلفو ولسوالیو څخه 9246 کورنۍ بې ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي ګډه څاروي موږ کړې ده چې 6600 کورنۍ د مرستو مستحق وګرځېدې چې نن د IOM په مرسته د 1031 کورنۍ هرې کورنۍ ته 15614 افغانۍ ورکول کیږي چې دوی سره وړاندې لومړنۍ مرستې شوي دي. دا ژمنۍ مرستې دي. نوموړی دا هم ویل کومو ولسوالیو کې چې امنیت ښه شوی ده د هغوی څاروی پیل شوې ده. ټول زیانمن شوي او بې ځای شوي کورنیو سره به مرستې کیږي چې اوس عملا په بټي کوټ، شینوارو او ممندري ولسوالیو کې دا لړۍ روانه ده. د کډوالو چارو رئیس زیاتوي چې پر دې سربېر ننګرهار ته د پاکستان له لارې د راتلونکي کډوالو 52 سلنه همدلته میشت دي چې همدا اوس هم د 18 نورو ولایتونو راستنېدونکي کډوال میشت شوي هم دي. په ورته مهال سمینا د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه بې ځای شوې وای شاوخوا 4 میاشتې وړاندې له یادې ولسوالۍ راکډه شوې ده. نوموړی وای پخوا هم د حکومت ورسره مرسته ترسره کړې وې او تازه هم دا مرسته ورکړل شوه. هغه وای چې د کډوالو سخت ژوند کې د کډوالۍ سخت ژوند کې به ورسره دا مرسته ډیره مرستندویه تمامه شي. د یادولو وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د ننګرهار مختلفو سیمو کې د افغان ځواکونو د ډاډمن امنیت رامنځته کېدو په موخه وسلوالو ډلو سره د جګړې کړې چې له امله یو شمېر کورنۍ له خپلې اصلي ځایو څخه نورو سیمو ته کډوالې شوي دي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د ننګرهار قامي ولسوالۍ کې هم 250 یتیمو او د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د 100 بې ځای شوي کورنۍ سره مرسته وشوه. چارواکي وایي قامي ولسوالۍ کې له یاد شمېر یتیمانو سره د لایف موسسې له لورې د خوراکي توکو مرسته وشوه چې پکې هرې کورنۍ ته اوړه، لوبیا، بوره، وریژې، غوړي، چای او نور توکي ورکړل شول. همداراز په مومندري ولسوالۍ کې د غړوکي سیمې څخه را بې ځای شوي 100 کورنیو سره ډاکار موسسې له لورې د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. مرسته شوي کورنۍ هم خوښې دي چې مرسته ورسره ترسره شوه خو له حکومته د نورو مرستو غوښتنه کوي. خدای دې وکړي دوستانو چې تل همداسې مظلوم ولس ته خدمت وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.